تقریبا 9 ساعته موږ مازار کله سهار 6 بجې مازار شروع کړی او اوس دا 6 بجې دلته ایله چغاسرۍ ته راورسېدو. ځینې ماشومان او زنانه لا په لارو کې پاتې دي چې چاپلکې په لاسو کې دي او د الله په تکیه باندې را روان دي. نه سړک شته نه موټر شته دی. سخته تېر شه نو نه بیزار او نه جامه او نه داسې خوشحالي او د کلي نه بیزې او بارانونه او سخته وه په بیابان ناست یو. تقریبا تر څه کم 800 پورې تر دې ساعته پورې موږ ته رایز راغلي دي. دا سروې زموږ جریان لري. سروې چې نهایي شوله انشاءالله دغه سروې به هم جریان لري، کومکونه به ورته رسي.